د لویو بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د دې ساعت پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په 2 میاشتو کې د 660 افغانانو مړه کېدل، د افغان نجونو او ښځو د کړاوونو هلته د واشنګټن ژمنتیا، ایران کې افغان کډوالو ته سهولتونه او د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي د کابل ښاریانو شکایت. له نړۍ څخه په کراچۍ کې د لسګونو اعتراض کوونکو نیول کېدل، د اسرائیلو په ظالمانه بریدونو کې فلسطینیانو ته مرګ ژوبله، کیف ته د اروپایي کمیسیون مشرې رسېدل او په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او سریلانکا مخامخ کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې له 660 ډېر کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي او د قربانیانو د شمیر د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د جنوري د میاشتې راهیسې او د ژمي موسم له پیل سره په ټول افغانستان کې څه باندې 280,000 کسان په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل سړه هوا بلل شوې ده. د اسلامي امارات ویاند وایي چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالی کومه ستونزه نه ده. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل اسلامي شریعت یو جامع قانون دی او د ده په وینا فقه په حکومت او نظام کې د هر سړي دنده ټاکي. مجاهد زیاتوي چې په هیواد کې اوس مهال د قانون تشه نشته ځکه شریعت حاکم دی. افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري وایي د دوحې ناستې روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درناوي په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو په هوارۍ کې د دوی د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. هغه ویلي ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنې شي. ایران کې میشت افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یوه بریده هوارې شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. زیرک یا هوشمند کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران یې د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د کب په 8مه او 9مه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنو واورو، بارانونو او سیلاوونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په وینا په کابل، سمنګان، غور، دایکنډي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بامیان، میدان وردګ، بادغیس، جوزجان، سرپل، غزني، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، پروان او بغلان کې یکشنبه او دوشنبه د ورښتونو امکانات شته. د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشهیي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د اسلامي امارت هڅو ملاتړ کوي. او وروستی خبر د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د پرله پسې پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډیری برېښنا ته اړتیا لري او د شپې ډیری وخت په تیارو او سړې هوا کې تیروي. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر: پاکستانی پولیسو د کب په 5مه په لسګونو اعتراض کوونکي د کراچۍ په ښار کې نیولي دي. د اعتراض کوونکو د پاکستان د فبروري د 8مې نیټې په ټاکنو کې د درغلیو ادعا کوله. اعتراض کوونکي د سند ایالاتي پارلمان د لوړې د مراسمو تر پیلېدو مخکې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف، ستر دیموکراتیک ائتلاف یا GDA او جماعت اسلامي پلویانو په دې اعتراضي غونډه کې برخه اخیستې وه. پر غزې د اسرائیلو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي دي. فرانس پریس اژانس د دې کسانو د مړینې خبر ورکړی. دا تلفات په داسې وخت کې اوښتي چې د اسرائیلو د استخباراتو رئیس د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی دی. د پاریس خبرې وروسته تر دې کیږي چې د اسرائیل صدراعظم تر جګړې وروسته پلان په ډاګه کړ. پر دې پلان د امریکا متحده ایالاتونو سخت انتقاد کړی دی.
د لویدیځ یو شمېر مشران پلازمینې کیف ته رسیدلي او د دې سفر هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی دی. له ننه 2 کاله مخکې په همدې ورځ روسي ځواکونو پر اوکراین پراخه غیر موجه برید پیل کړ. د ایټالیا حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلاون ډیرلین له پولند څخه په ریل ګاډي کې کیف ته ورسېده چې له دې سره د ایټالیا صدراعظم جورجیا ملونی، د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو او د بلجیم صدراعظم الکساندر دیکرو هم مل و. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولني ویانده یارمیشوی د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناولني مور ته مهلت ټاکلی و چې د خپل زوی مړی په پټه خاورو ته وسپاري. د ناولني مور ته د فبروري د 20 3 ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کنه زوی به د شمال قطبي په نامعلوم ځای کې ښخ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پر روسیې د څه باندې 500 نورو بندیزونو بسته اعلان کړه چې علت یې په اوکراین کې د مسکو روانه جګړه او د کرملین د منتقد الکسی ناولني مړینه وه. جو بایدن په عین حال کې د امریکا په کانګرس کې له استازو جرګې غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره د مالی مرستې غوښتل شوې بسته تصویب کړي. او وروستی خبر ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې د 3 لوبلړیو لړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د ایرلند ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو د ابوظبي ښار ته ورسېدلې ده. که څه هم کرکټ بورډ ادارې د افغان ملي لوبډلې د تمریناتو په تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ټیسټ په نوملړ کې احتمالي شامل لوبغاړي په ابوظبي کې په تمریناتو بوخت دي. دا اوس موږ د نن ورځې پښتو خبري ټولګه تر بیا د خدای په امان.